أتيتك يا خالقي باكيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو مرګری دا تاسو کړه دی چې دا نن سبا چې د چای وختوځي او د سری پکې شي نو د وخت کری په سر باندې او زراعت الشعر په دې کې په دې ته عربي کې ایدا جایز دی کنه دا جایز دی ان شاء الله. نو سبا علماء فتوا ده کړی چې دا جایز دی. جایز په دې دی چې د الله په مخلوق کې تبدیلی راوستنه دي بلکې دا هغه خلق هغه خپل پیدایش هغه طرف ته واپس بیا بوزي څنګه چې الله پیدا کړي. ندی ته ازاله العیب د جسم نه عیب لري کول د جایز دي. ډیر ځینو کې شریعت چې اجازه ورکړي چې انسان عیب چې دغه د جسم نه لري کی. لکه مثال کې د سړي غاښونه نشتی د جایز دي چې د غاښونه ولګي. یو سړي مثال کې پوزه نشتی نه کده پوزه ولګي د دې لپاره چې د عیب چې د ورکشي. دا قسم حالاتو کې چې د شریعت اجازه ورکړي ځکه چې دا تبدیلی راوستل دي بلکې دا عیب لري کول دي. والله اعلم.